حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا. الحمد لأهله والصلاة على أهلها، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العلي العظيم. محترمینو، یو محترم رور ګل رحمان د جرمني څخه دا پوښتنه کړې ده چې زه دلته په جرمني کې په مکتب کې یم او زموږ استاد پر ما دا سوال وکړي چې آیا په جنت کې به خوشحالي وي، سکون به وي، حسرت به وي، او دا په کوم ځای کې راغلي دي، دا آیاتونه چیرې دي؟ نو که تاسو موږ ته دغه سوال حل کړي، الا کوم محترمینو چې دا مسله ښه په غور سره واوري او در اخره واوري او عمل په نیت باندې واوري. دا کوم آیات ما ستاسو مخ ته وایي، په دې کې الله جل شانو فرمایي چې هغه څوک چې کم د رب و مخ ته د درېدو څه وبېرېدي، ونهى النفس عن الهوا، او خپل ځان د خواهشاتو څه منع کړي، بچه کړي، فإن الجنة هي المأوى، د ده دپاره به جنت وي. او الله جل شانو فرمایي چې په هغه ورځ وجوه یومئذ ناعمه، داسې خلک چې د هغو مخان به تر و تازه وي، لسعیها راضیه، د خپل محنت څخه به دی راضي او خوشحالي، د خپل کوشش څخه به خوشحالي، فی جنت عالیه، په لوړو جنتو کې به وي، لا تسمع فیها لاغیه، هلته به فضول او بکواس خبرې نه اوري، فیها عین جاریه، چشمې به ورته بهیږي، فیها سرر مرفوعه، او پر لوړو لوړو تختو باندې به ناستي، واکواب موضوعه ونمارق مصفوفه وزرابي مبسوسه، هلته به ودې ته جامونه او ګلاسونه پراته، بالشتان به ورته پراته، او وزرابي مبسوسه، غالۍ به ودې ته اواري. الله فرمایي: ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دهاقا. هغه د متقیانو دپاره به کامیابي وي، د دې دپاره به باغونه وي، د دې دپاره به هلته انګورو باغونه وي، د دې دپاره به ځوانان هم عمر انجونې وي، او د دې دپاره به مړکړ سوي شرابونه وي. لا يسمعون فيها لغوا ولا کذابا، هلته به فضول او بکواس خبرې نه اوري، د درواغو خبرې به نه اوري. الله جل شانو فرمایي: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، هلته به ودې ته داسې خادمان غلمان ګرځي، د دې دپاره به خدمت کوي، داسې غلمان او داسې الکوان به وي چې لؤلؤ مکنون، داسې لکه هغه غوړېدلې ملغلرې، مکنون به هغه ته وایي چې پر هغه ملغرورو د چا لاس نه یې لګېدلی، محفوظ کړل سوي وي، هغه ملغلرې به د دې و مخ ته ګرځي. ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. الله جل شانو فرمایي چې هلته به د دې و مخ ته داسې ښایسته ښایسته الکوان ګرځي چې دې وویني، چې دې هغه ته وګوري، داسې به ورمالمیږي لکه غوړېدلې ملغلرې، نو دا به ودې ته ګرځي. او الله جل شانو فرمایي: نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفي الآخرة، زه به ستاسو ملګری یم په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون، چې څه تاسو غواړئ هغه به هلته تاسو ته میلاویږي، چې څه خواهش کوئ هغه خواهش به پوره کېږي، چې څه هم تاسو غواړئ هغه به تاسو ته هلته میلاویږي. دا ټوله نعمتونه الله جل شانو ستاسو دپاره دي، چې څه ستاسو زړه غواړي، څه ستاسو زړه خواهش وکړي، هغه به تاسو ته هلته میلاویږي. لیکن بدقسمتي او بدنصیبي دا ده چې دغه مسلمانان بیا نن سبا ولې د مرګو څخه بیریږي، چې داسې نعمتونه، داسې حورې، داسې غلمان، داسې باغونه، لهم جنات تجري من تحتها الانهار، چې داسې باغونه د هغه لاندې نهرونه بهیږي، نو بیا دې ولې بیریږي؟ حالانکې صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین د مرګو څخه نه بیریدله. سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ورستم ته خط ولیکي چې ای رستمه، فإن معي قوم يحبون الموت كما يحبون العجائم الخمر، زما سره یو داسې قوم را سره دی چې هغه د مرګ سره دی محبت کوي لکه تی چې د شرابو سره کوي. هغه د مرګ سره محبت د مسلمان دا څه سو، هغه و مرګ ته تږه،
د مسلمان داسه سوله نن مسلمان د مرګ ولې بیریږي نن و مسلمان ته د ټولو شانو سه دغه مرګ ولې ودته مبغوزه دی دا وجه دغه ده چې د الله جل شانو اعلان دی چې یا ایها الذین آمنو ای ایمان والاو کافرانو ته نه ایمان والاو اتقوا الله د الله څخه وبېرېږئ ولتنظر نفس ما قدمت لغد په د خپل ګریبانونو کې وګورئ چې دغه ورځې له دغه د قیامت ورځې له تاسو چیش رسولی دي لیکن محترمینو موږ چې په خپلو ګریبانونو کې وګورو زموږ په ګریبانو کې چیش پراته دي یا فلمونه پراته دي یا ډرامې پراته دي یا سروزونه پراته دي یا بدنظرۍ پراته دي یا زناوې پرتې دي یا بدکارۍ پرتې دي یا جوړې خریلې پرتې دي یا داسې سروزونه پراته دي یا غیبتونه پراته دي یا درواغ پراته دي یا دوکې پراته دي یا سپیان جنګوان پراته دي یا داسې چرګان جنګول پراته دي یا کرکان جنګول پراته دي یا د کفر اتباع پرته ده چې هغه د کفر پر نقش قدم باندې رواني د مغرب تقلید پرو دی دغه شان موږ د مرګ څخه بیریږي دغه شان د دغه ورځې څخه موږ بیریږي لیکن مسلمان د مرګ څخه بیریدل دا خو د مسلمان شان و دا خو د کافر شان و چې کله یهودیانو دا وویله چې لن تمسنا النار الا ایاما معدوده چې موږ به د جهنم اور نه سوځي موږ خو د نبیانو اولادی یو موږ خو د اولیاو اولادی یو الله جل شانو څه ورته وفرمایله که واقعي ته د جهنم اور نه سوځي ان کنتم صادقین ته رښتونی یاست نو د مرګ تمنا وکړي الله څه فرمایي ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم اذ كل دا خلق د مرګ تمنا نشي کوله والله عليم بالظالمين الله ظالمان ډیر څه پیژني ولتجدنهم احرص الناس على حياه ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر 1000 سنه دا هر یو په ژوند باندې حریص دی دا هر یو دا خوښه ده چې ماته زر کاله عمر ملاوسي وما هم بمزحزحه من العذاب اي يعمر والله بصير بما يعملون الله فرمایي دا د دې د ماده او ژوند ذاتوالی دی د الله د عذاب څخه نشي بچاولی دا خو د یهودیانو خاصیتو دا خو د کفارو خاصیتو چې هغه د مرګ بیریدله لیکن مسلمان د مرګ بیریدل دا د مسلمان شان نه دی دا د مسلمان هغه غیرت نه دی چې دی د مرګ څخه وبیریږي دی خو به عمر ته تږي وایي ولې د محبوب سره ملاقات دی د مرګ بعد د ده دپاره نعمتونه دي د دنیا خو قیدخانه ده الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر دا خو د کافر دپاره جنت دی د مسلمان دپاره خو قیدخانه ده وہ کون کہتا ہے کہ مسلمان مر گیا وہ تو کیسے آزاد ہو گیا اپنے گھر گیا کو څوک وایي چې مسلمان مړ سو د کیسه آزاد سو خپل کور ته ولاړې نن ته د کور د تګه څه ولې بیریږې هغه وجه دا ده سلمان بن عبدالملک وایي صحابي ته وویله چې دا بزرګ ته وویل چې دا صحابه ولې د مرګ نه بیریدل هغه وویل چې صحابو دنیا خرابه کړه آخرت کې بنګلې جوړ کړې آخرت یې ښایسته کړي نو هر سړی دا غواړي چې د دغه خرابو څه هغه بنګلو له ولاړ شي موږ دنیا آباده کړه په دنیا کې مې ښایسته ښایسته بنګلې جوړې کړې ښایسته ښایسته مشترانو کې سپاره سول د زراو موبایلونو مې په جو کې واچوله او خواهشاتو باندې مې ځانونه عملي کړه آخرت مې خراب کړی دی نو هر سړی د دغه آبادي څخه خرابۍ ته چې ځي بیریږي نو محترمینو که چیرې اوس هم د هغه نبي پر نقش قدم باندې راسو د هغه صحابه پر نقش قدم باندې راسو خپل سترګې د بدنظیر څخه محفوظه خپل غوږونه د سروزو څخه محفوظه خپل ژبه د بل د عزت د اخیستلو د غیبت کولو څخه محفوظه خپل نسونه د حرام څخه محفوظه وساتو د غلا څخه محفوظه وساتو د دوکې څخه محفوظه وساتو نو مرګ به موږ له داسې راسي لکه د اختر شپه وای زندگی گزار تو رمضان کی طرح موت آئے گی عید شان کی طرح خپل ژوند داسې تېر کړه لکه د روژې میاشته مرګ به داسې راسي لکه د اختر میاشته بیا به هغه د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه خبرې چې فإن معي قوم يحبون الموت كما يحبون العجائم الخمر چې زما سره داسې قوم دي چې د مرګ سره داسې محبت کوي لکه د شراب سره بیا به موږ هم د مرګونو سره داسې محبت کوو چې زموږ کاغذان سیب سي زموږ شناخته کارت برابر سي زموږ کردار اخلاق دا برابر سي بیا به موږ هم د مرګ سره داسې محبت کوو نو عزتمنو د مرګ د مخه د مرګ تیاري وکړي هسې به اچانک مرګونه دله راسي ځکه عبدالرحمن بابا وای دغه ټک ټک د سکندې هسې ټک ټک مه ګڼئ د ژوند په ونه دې د تبر ګزارونه کېږي د هر ټکه سره د سکند د ژوند په ونه دې د تبر ګزارونه کېږي وایي په ژوندونې توبه وباسه هغه څه وایي وایي ای عاقله غوږ ونیسمه ماته مرګی نه پرېږدي سړی خپلې رضا ته د اجل سواره په تخ به دله راسي ناګهانه به تعالی سه وایم تا ته د اجل سواره په تخ به دله راسي په بنګلو کې به ناسې په کورزنګو کې به ناسې په عیاشۍ کې به ناسې مرګ پیاله به دله راسي
وایي ډېرې ماتې کې مري د کبرجنو چې د کبر به یې نه لیدل اچا ته داسې کبرجن چې پر مځکه به دا خلک ورته خصمانان منمېدله په کورزینګانو په بنګلو کې به ناست وله دا غریبان مسکینان به پر سړي نه ورته منمېدله هغه هم ځکې ورکش کله وایي باچاهان یې واړه خاک د بیابان کو نظر وکړه سکندر پسې دا راته هغه بادشاهان یې هم واړه خاک د بیابان کو نو محترمینو د مرګ د مخه د مرګ تیاری خپل ځان د الله د نبی پر دین باندې راولي وایي نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے چې نبی په اتباع کې روان سو دا د غیر د مغرب تقلید پرېږدو د هغه شکل صورت پرېږدو د الله د نبی شکل صورت د الله د نبی ترکې په ځان کې راولو نو د مرګ چې بیا موږ راځي موږ به په خوشحالي سره غېږه ورکوو موږ به مرګ ته بیا تږي یو الله دې موږ ته د دغه ورځې د تیاري کولو توفیق راکړي واخر دعوانا